د یونس علیه السلام واقعه خو ټولو ته پته ده. یونس علیه السلام د غمونو نه په کومو اعمالو سره بچ شو. ډېر قیمتي او ډېر ناشنا او ډېر بهترین بیان دی. نو راځئ چې ټول یې واورو. د الله سره وفاداري یونس علیه السلام تاسو ته نه دی یاد؟ د مهي په خېټه کې اوبو کې دننه او د مهي په خېټه کې او د تیارو ته ګورئ، د مهي په خېټه کې بیا اوبه او اسمانونه او وریځې هر څه چې په یو بل د پاسه چې په څومره تیارو کې د سړی پروت دی. خو الله وایي چې ده په هغه تیارو کې ما ته آواز وکړو. دومره وفادار بنده د الله، دومره وفادار بنده د الله چې د ده نه په هغه تیارو کې خپل رب نه دی هېر شوی. ځکه یو روایت کې داسې راځي، اگر که سند باره کې خبره کېدی شي چې یونس علیه السلام یک یوازې هغه بنده د الله دی چې د مهي په خېټه کې الله ته سجده لګولې ده. او دا یو کس دی، یعنې چې سوال وشي چې د مهي په خېټه کې چا سجده لګولې، صرف یو بنده د الله دی، هغه یونس علیه السلام. وفاداري د الله سره. الله وی فنادا فی الظلمات، او موږ ته په تیاره کې چغې ووهلې او فریاد یې وکړو، او دی وی چې یا الله زه په ظالمانو کې یم ته پاک ذات یې، زه په ظالمانو کې یم ته پاک ذات یې. الله څه وایي؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم. الله وی ما د هغه فریاد واورېدو او ما د غم نه راوویستو. دا نشي کېدی چې یونس علیه السلام دې الله سره دومره وفاداري او الله دې دې پرېږدي په سخته کې یوازې. دا خو نشي کېدی. مسله ما وټاکېده، من یعنې خفه کېږو به نه، زمونږ دا بندګي د الله دا بندګي چې کوو دا هم نن سبا یعنې ته به وایې چې بس په یو لالچ باندې مونږ لګیو. صحیح د لالچ د الله د رضا زه دغه نه یم، دا لالچ خو زمونږ د ټولو دی. لالچ د آخرت دا زمونږ د ټولو دی، لالچ د جنت دا زمونږ د ټولو دی. بندګي خو کوو مونږ دې دپاره. زه لالچ دنیوي ویم که سوچ پکې وکړو. یعنې د ده دعاګانې د الله نه غوښته د هغه وخته پورې دي چې د مسله حل شي. د ده د مونځ او دس کول دا د هغه وخته پورې دي چې دی په کاروبار باندې ولګي. د ده د قرآن د تلاوت د هغه وخته پورې دی چې د ده د سخت الله حل کړي. او د ده د ټي وي بندول په ټي وي بعض کسان په کور کې په ټي وي باندې کپړه راواچي 3 ورځې ولې ځکه چې مړی شوی دی. یعنې زه خو په دې اوس پوه نه شوم چې یعنې دا 3 ورځې دا کومه بندګي د الله ده، 3 ورځې بعد بیا دغه الله نه وي والعیاذ بالله، که نه 3 ورځې بعد دا بندګي بیا ختمیږي، که نه 3 ورځې بعد سندرې او ډمتوب جایز کېږي او د هغې نه مخکې حرام وي. زه خو په دې خبره باندې پوه نه یم، او که تاسو کې به څوک پوه وي ما به هم پوه کړي چې خبره اصل کې دا ده. خیر هم دی یعنې دا بندګي هم زمونږ داسې کمزوري غونته کېده. حالانکه ما څو پیرې ګوره درسونه کې ویلي تاسو ته چې موږ د الله بندګي کوو، که موږ غریبانان یو که موږ مالدار یو. موږ به د الله بندګي کوو که په موږ سخت وي که په موږ راحت وي. موږ به د الله بندګي کوو که زموږ بچي کېږي او که نه کېږي. موږ به د الله بندګي کوو که زموږ په دې بدن کې صرف دومره ساه پاتې چې دا سترګې پرې رپېږي که نه، موږ به هم د الله بندګي کوو. موږ د الله دا بندګي ګوره په دې نه کوو چې الله موږ له رزق راکوي. موږ د الله بندګي په دې نه کوو چې الله به موږ له دنیا راکوي موږ به بندګي کوو. یا موږ به هله بندګۍ ته او دیندارۍ ته خوشحالېږو چې الله پکې زموږ دنیوي مسایل حل کړي. سم خیال دی؟ دا بیا وفاداري ده، پوره بندګي ده. یعنې یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې پروت دی. سخته ده که راحته ده؟ سخته ده. په دې سخته کې الله رب العزت دی ولې پرې نه خو یوازې ځکه چې دې بنده د الله په راحته کې الله نه دی هېر کړی، په راحته کې ورته یاد. او ځکه الله قرآن په بل ځای کې دا خبره ذکر کړې ده، فلولا انه کان من المسبحین. که چېرته دی نه وی زما په پاکي بیانونکو کې، یعنې که چېرته ده په تیر شوي ژوند کې زما پاکي نه وی بیان کړی،
للبث في بطنه الى يوم يبعثون ما به د قیامت پورې د مې په خېټه کې پرېښودی خو دې سړي د الله سره وفاداري کړې ده د دې سختې د راتلو نه مخکې الله یاد کړی دی او بیا په دې سخته کې بیا یاد کړی دی الله هم نه دی هېر کړی نو خبره مې دا کوله چې الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه وفا کوونکی ذات دی وفا کول او وفاداري کول دا ګوره ډېره اوږده موضوع ده کیدای شي نن ختمه نه شي سبا نن پې خبره وکړو سبا پر روان نشي سکي وکړو او ډېر اهمه زموږ ته ډېر ضرورت دی وفا کول او په ځان کې وفاداري راوسته دا وصیت د الله دی بندګانو ته لکه سورة المائده چې الله شروع کوي نو څه وایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو اے د ایمان خاوندانو عقدونه او عهدونه او لوزونه به پوره کوئ وفاداري به کوئ دا د الله وصیت دی موږ ته چې وفاداري به کوئ غدر او خیانت به نه کوئ الله وایي سورة النحل کې الله سوي واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم او کله چې لوز د الله سره وکړئ نو ګوره لوز د الله بیا پوره کوئ وفاداري کوئ ګوره سورة بني اسرائیل کې الله سوي ولا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ په ناروا طریقې سره الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد او لوزونو په باره کې وفاداري کوئ ان العهد كان مسؤولا الله به د لوزونو په باره کې د قیامت په ورځ تپوس کوي سورة بني اسرائیل په بل ځای کې الله وایي واوفوا الکیل اذا کلتم او کله چې تلل کوئ نو په ناب تول کې وفاداري کوئ پوره پوره ادا کوئ غدر او خیانت به پکې نه کوئ یعنی وفاداري کوه او په ځان کې د وفا صفت راوله دا موږ ته د الله او د الله د رسول امر دی وفاداري کول او د وفا صفت په ځان کې راوسته دا د نیکیانو د ګټلو لار ده ګوره سورة الفتح کې الله د حدیبیې په موقع باندې چې کوم بیعت شی و تاسو ته به یاد هغې ته بیعة الرضوان وایي اصحاب کرامو چې د ونې لاندې بیعت کړی تقریبا 1400 صحابه کرامو نو الله وایي ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله اے پیغمبر کم خلق چې تا سره بیعت کوي یقینا دوی بیعت ته الله سره کوي ید الله فوق ایدیهم صحابه کرامو خو د رسول صلی الله علیه وسلم په لاسونو په لاس باندې لاس کېښود او هر یو راغی یو یو لاس یې کېښودو الله وی د دوی په دې لاسونو باندې د پاسه زما لاس یعنی اصل کې دوی دا لوز د چا سره کړی دی د الله سره کړی فمن نکث فانما ينکث على نفسه که چا دا لوز مات کو وبال د لوز د ماتولو په د باندې دی نقصان یې دته دی مادي دپاره د آیت وی ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما او چا چې وفاداري وکړه او هغه لوزونه یې پوره کړو کوم چې د الله سره یې کړي دي نو الله رب العزت بدله بېشماره لوی عظیم الشان اجر ورکوي نو وفاداري د نیکیانو د ګټلو لار ده وفاداري دا د الله د پیغمبرانو صفت دی او دا کیدی نشي چې الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه وفا کوونکی دی او هغه دی د دین د تبلیغ دپاره هغه څوک غوره کړي چې هغوی کې د وفا نه دا نشي کېدی د الله نه بعد که په چا کې د وفا او د وفادارۍ صفت په اعلی مرتبه کې دی نو هغه د الله پیغمبران دي ښه دو قیمتي بیان دغه شان بیاناتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.